جعفر مهدوي وایي شیعهګان او هزارهګان به ژر د طالبانو د حکومت په ټولو سطحو کې شامل کړل شي. د افغانستان د ملت ګوند رئیس محمد جعفر مهدوي وایي چې طالبان به ژر د خپل حکومت په مختلفو سطحو کې هزاره او شیعه متخصصین شامل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه هم طالبانو یې د خبرو پخلی کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې د جګړې د دوام مخالفت کړی او له هېواده وتو سیاسي مشرانو نه یې غوښتي چې د طالبانو له لوري ورته د بخښنې له ورکړل شوي فرمان څخه په استفادې هېواد ته ستانه او په هېواد جوړېدو کې ونډه واخلي. یاد شوي هزاره مشر په دې اړه چې طالبانو د شیعهګانو جعفري مذهب په رسمیت پیژندلی که نه وویل طالبانو تر اوسه د هېواد په هیڅ کومه سیمه کې د اهل شیعهو د مذهبي مراسمو مخالفت نه دی کړی. جعفر مهدوي له طالبانو وغوښتل چې له هېواده وتلي هغه چارواکي چې په فساد تورن دي د نړیوالو پولیسو په همکارۍ تعقیب او بهر ته وړي شتمنۍ بیرته هېواد ته راوګرځوي. طالبانو ویلي چې اوسنی حکومت یې سرپرست او ټول شموله دی خو په تدریجي ډول به پکې نورو خلکو ته هم د ګډون زمینه مساعده کړي. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.